د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د عمریا او قاسمیه مدرسو د لوی دورې او حافظانو د دستاربندۍ په مراسمو کې ګډون وکړ. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په یادو مراسمو کې د طلبای کرامو او حافظانو په فراغت خوښي وښوده او د دوی په راتلونکو مکلفیتونو او مسؤلیتونو یې خبرې وکړې. سرپرست وزیر همداراز د دیني علومو پر ارزښت وغږېد او زیاته یې کړه چې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره پوهه او علم اړین دي ترڅو د علم په رڼا کې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي. هغه همدارنګه د احیا اسلام پر موضوع تفصیلي خبرې وکړې. وروسته له فتحې احیا اسلام د علماو له سترو مکلفیتونو یاد کړ. د یادونې وړ ده چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د مدارسو فاضلانو سره یوه اندازه نغدي مرسته هم وکړه او په پای کې فارغه شوو طلبای کرامو او حافظانو ته د دستاري فضیلت پګړۍ ورپه سر شوې. باسي جهالت لزړو دا زمونږ ایمان دی زر چې ترې حمزه شلو د هغه قرآن دی غواړي ورور ولې مینه څه ښکلی فرمان دی زر چې ترې حمزه شلو